مشهور ټیک ټاکر ګل چاهت عرف معاویه د منبر نه زموږ پښتنو له یو ښه میسج او ښه پیغام ورکړی دی. ملګرو دا ټول دا د تبلیغ برکت دی. السلام علیکم ملګرو، حکمت جان مو امید لرم چې ټول به روغ او جوړې او د ژوند په مزو کې به ګل چاهت نومي ټیک ټاکر چې تاسو به زمانه ډېر ښه پیژنئ چې اوس الله پاک ورته د نیکې هدایت وکړو او هغه ځان له حروف معاویه یعنې نوم ځان له معاویه کېښودو. مخکې به هغه په ټیک ټاک باندې ویډیوز جوړولې، خو د فحش ویډیو به جوړولې، غلطې ویډیوز به جوړولې. مګر الله پاک هغه له د نیکې لارې هدایت وکړو، هغه اوس په تبلیغ کې وتلی و. 4 میاشتې تبلیغ کې تللی و ملګرو، او هغه د هغې نه بعد چې راغلی په منبر باندې چې کوم دی بیان کوي، ډېر ښایسته بیان یې کړی، ډېر زبردست. او موږ تاسو له هم پکار دي چې دوی اوس سپورټ کو. یو کس چې خراب کار کوي موږ تاسو پکار دي چې هغه له موږ تاسو سپورټ نور کو. که موږ تاسو هغه کس له سپورټ نور کو نو هغه غلط کار پرېږدي. خو که چیرې ښه کار کوي نو موږ تاسو له پکار دي چې موږ هغه سپورټ کو. هغه به سبا د دې په یو ډبل باندې نور هم محنت کوي، هغه به د هغې طرف ته ډېر زور کوي. د معاویه خبرې اورو، د هغې نه پس به خبرې اترې کوو. معاویه دی بل بعد دی علاقو ته موږ غړېدو لپاره راتلو، شړېدو لپاره راتلو. او نن چې کوم دی موږ د الله د رسول خبرې لپاره راغلي یو. دا ګپ نه دی، دا ټوکې نه دي، ټول به مرو، مرګ حق دی. تاسو دا ویډیو وکته چې پښتانه له څومره ښه میسج او ښه پیغام ورکړی دی، او دا پکې هم وایي چېرې مخکې به موږ دې محفل له ګډېدو دپاره راتلو، او اوس چې کوم دی د الله او د هغه د رسول خبرو دپاره دې محفل ته راځو. وایي دا زندګي څه زندګي ده، زموږ به څه قرباني چې موږ دین دپاره وکړو، چې هغه قربانیانو خو زموږ پیغمبرانو ورکړي دي چې کفارو به په ګټو باندې وویشتل او وینې به ترې روانې، خو بیا به یې هار نه منلو. اوس لا هم پکار دي چې داسې خلک سپورټ کړو، دا نه چې په غلط طریقې سره، په ښه طریقې سره چې دین طرف ته کار کوي. موږ تاسو له پکار دي چې دا سپورټ کړو. څه ټایم مخکې مشهور ټیک ټاکر حسن عابد د ټیک ټاک نه خپلې ویډیوز چې کوم دي دا ډیلیټ کړې وي، نو بیا ډېرو ملګرو داسې ویډیوز کړې وي چې هغوی هم د ټیک ټاک نه د سندرو ویډیو ډیلیټ کړې او ځان له به یې د مایک والا راوغوښتو. نو هغو خلکو ته مې دا ریکویسټ دی چې پلیز پلیز داسې مه کوئ. یا دا خو حسن عابد هغه ته قبر وارد شو، د الله تعالی د عذابونو نه یېرېدلو، نو ځکه هغه یو اصلاحي ویډیوز کتلې وه، نو ځکه یې هغه ویډیوز ډیلیټ کړې. تاسو اوس د خپل نوم دپاره د خپل ویډیو چې کوم دی ډیلیټ کوئ. خو بیا هم ټیک ټاک اکاونټ چې کوم دی نه ډیلیټ کړو، خو نیک اسلامي خبرې، اسلامي معلومات، نعتونه د خپل ویډیو سره اوس پرېږدي. خو حسن عابد ټیک ټاک ویډیوز ډیلیټ کړئ، تاسو نرشئ ټیک ټاک اکاونټ مو چې کوم دی دا ډیلیټ کړئ. نو تل لپاره پښتنو په ټیک ټاک باندې ښه میسج او ښه پیغام راوړئ. ډېره مننه چې هر چېرته هم یې الله خوشحاله او باد لره. نو راکې ماره اجازت لري، الله په امان.